نه دا نوی میتود دی همداسې نه ده هغه ښه جاکټ ترې جوړېږي همدارنګه یو د هغه هم پکارېږي سیخان وخو په کې درته ښودلي وو ته ټوکې کوې که نه نه ښه د جاکټ په اوږدل کې دوه تیز سیخان پکارېږي پیدا کوم ستونزه دغه پیدا کول ډېره سخته ده څه وایي ډېره سخته ده وبی ګورو سمه ده ژوندی حالت څنګه جفي روژده د درملنې لاندې د تیمو د کوټې په دروازه کې څلېرې ساعته پولیس پیره کوي یعنې نه ده مړه شوې نه ده شوې زه خو پوهېږم چې دا خلک ولې دومره مقاومت کوي نو د دې کار لامل څه دی هغوی دومره جفي امنیت کې هیڅ هم نه دي ثبت شوي جګړه په ولسوالۍ کې هم نه دي ثبت شوي یعنې لاړو خو څه نه ول سیمه ییزو پولیسو 3 کلیو ښودل جګړان صاحب په هغو کلیو کې له ډاکټر نه مخکې ترهګر او لوجستیکي مرستې کېدلې خو هغه کلیو سر نه لاندې نیولي د هغه په نوم یو کس دی جګړان صاحب له زندانه نوی ازاد شوی له سازمان سره د مرستې په تور تورن دی هغه چېرته دی امرا چې کوم کلی وښوده همالته دی نه جګړان صاحب ده دی په کوم بل کلي کې دی کوټه ده جګړن صاحب د منډو یانو ښه امنیت نیولی دی موږ ته اړتیا نشته په خوښه وي موږ باید نورو ځایو ته رښتیا وایي که موږ غواړو چې ډاکټر پیدا کړو باید همدا کار وکړو نه پوهېږم چې موږ به ډاکټر پیدا کړو او که نه چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي ته اندېښنه مه کوه الیاسه څه خبره ده حالت دې بل ډول ښکاري هېڅ کومه خبره هم نه ده ته صبر وکړه الیاس وینه ورکړې ده خو لکه چې ډېرې یې ترې اخیستې وینه د څه شي وینه ها شاله و چې زه وینه ورکوم وینه دې ورکړه ها زمری زمری په ژوند کې تر ټولو زما دا ډېر خوښېږي چې ټول سره یو ځای اوسو او ټوکې ټکالې وکړو یوه پوښتنه وکړم دا چې موږ یو ځای شوي یو او خاندو تورن مو نه دی هېر شوی یعنې په فکر کې مو څه نه ګرځي زما خو ګرځي ملګرو د توران ټکټ اوس له ډګروال څوک سره دی نوې څښتن ته یې ورکوي چا چې شهید کړی هغه ته اوس وي که آخر وي د دې ځمکې لاندې شي هېڅوک دې شک نه کوي سمه ده هغه به د دې ځمکې لاندې شي اوس نو زه شاوخوا سیمه ګورم
تر څو پورې چې په نړۍ کې ګیدړان او سپیان نه وي ختم شوي کوپوزه زمری تل بیداره اوسي زمری نه ویده کېږي کوپوزه زر ویښ شه ویښ شه ابراهیمه ویښ شه ژوندی دې نه پرېږدم ډاکټره ژوندی دې نه پرېږدم لاسونه دې ودرېږه هیله لرم چې مړ شوی تیمو په نږدې وخت کې هغوی غونډه نیسي تر اوسه پورې مو څه کړي زموږ مشران غواړي پوه شي نو د پیشو دا لوبه ختمه کړه چې خپل کار ته پام ونیسو پوه شوې سمه ده فکر مې وکړ غواړي چې ته پوه شې پلار جانه روژده اوس هم ژوندی ده پلاره په زندان کې له برید نه هم ژغورل شوی ځانونه پټ کړئ ډازې کوي ځانونه پټ کړئ ډازې کوي ستونزه نشته لومړی نور کسان ولم وروسته بیا تا ولم ډاکټره زر کوئ هغه وولئ امر وکیل مړه برید مړه هغه درې کلي چې موږ یاد کړي وو دویم کوټ د دویم کوټ په نقطه کې دوه شپې وړاندې ترهګران درانه شوي دي نن سهار له کلي نه یوه بله ډله قاچاقبران د پولې نه تېر شوي لومړی بریدمنه زه یې تکراروم کوم کلي ده چې ترهګر دننه شوي نن سهار یوه ډله قاچاقبران له پولې نه تېر شوي همداسې ده همداسې ده زمری پوه شوم لومړی بریدمنه ژوندی اوسئ جګړن صاحب څه خبره ده اوس اخباراتونه یې اړیکه نیولې وه کوم کلي چې کوډل یې په یاده کې دوه شپې وړاندې ترهګر دننه شوي دي تر ټولو مهمه دا ده چې د قاچاقبرانو ډله اوس له پولې نه تېر شوي هماغه وحشي ځناور دی هغه بې شرف له پولې نه تېر شوی دی مراده نقشه راوړه هلو زر کوه موږ دلته یو که نه کوو جګړن صاحب پولې ته تر ټولو نږدې لاره ده هو جګړن صاحب که دلته لاړ شو څومره وخت به ونیسي که تېز لاړ شو په 15 دقیقو کې رسېږو نه کېږي باید په 10 دقیقو کې هلته ځان ورسوو اتلانو 10 دقیقې وخت لرو له پولې نه تېرېږو جګړن صاحب په رښتیا له پولې نه تېرېږو او تېرېږو مراده زر کوئ ملګرو زر کوئ زر کوئ زر کوئ یو کس دی دا لعنتي یو کس دی کوم کسان مو چې لېږلي وو هغوی څه وکړل
لاړ شئ له شانه یې کله بند کوئ زر کوئ زر کوئ ملګرو راځئ چې ځو زر کوئ ډېر کسان مې له لاسه ورکوي هغه هر یو ولي ځکه مو ولي چې کم عقلان یئ زر کوئ هغه ختم کئ یو کس دی حاله زر کوئ لږ نور مخته راشئ ته ډېر اندېښمنه یم هیله کوم ماته زنګ ووهه بیا ته اوس هم نه بیا زه بیا هیله کوم ماته زنګ ووهه بیا دا ښځه په د سړي مینه شبېدله لا په څېر مینه شبېدله نه دې په دې مینې وي په څېر بوی کوي جفي ته یې یو ځل بوی کړه موږ خو نه پوهېږو چې ډګروال څنګه بوی کوي ته هېڅ د خیال لیدلو وړتیا نه لرې پوهېږې ستا ستونزه څه ته پوهېږې ته یو بې خونده کدو یې ډېر بې خونده یو بې مزه کدو ډېر بې ارزښته کدو یې او کدو هېڅکله د خیال لیدلو وړتیا نه لري پوه شوې Good boy. تیمون ډګروال نشته زکي تا وکتل په همدې پوه شوې ها سمدلاسه پوه شوې چې هغه نشته جفي ته یو ځل وګوره چې ډګروال شته او که نه زه ورته غږ کوم ډګرواله ته دلته یې چیرته یې زه راغلی یم که مڼه مې وویل راوځه که امرود مې وویل مه راوځه سمه ده ډګرواله ها په رښتیا هم چې نشته ومو لیدل ها کم عقله لو ده ته خو مین شوی سمه ده څو ملګرو مهربانی ته دلته یې ته دلته تښتېدلی یې ته مې پیدا نه کړې هسې نن په کور کې د کوم خاسته نشته ډګرواله بای بای مهرباني وکړئ ملګرو تا ته وایم ته زما غږ اورې ګوره زه تا ته یو فرصت درکوم له هغه نه وروسته د کومې تیږې شاته چې پټ شوی له هغه سره یو ځای د هوا ته الوزوه زما غږ اورې 3 دقیقې وخت لرې دلته په یوازې ځان یو عسکر نشي ګرځېدلی لکه چې له نږدې کلي نه کوم څوک دی خو څوک ګوره دا وروستی فرصت دی ته څوک یې تا ته وایم ما ته ښه غوږ شه دا روش دا ده 3 دقیقې وخت لرې
روژدا ته یې ها که په 3 دقیقو کې راونه وتې دا ښځه له پولي نه څنګه تېره شوې ټول شاجورونه دې په سر تشوم ځان یې پټ کړی کېدی شي چې روژدا وي دا روژدا ده خدای دې ووهي خاندان مېرمن زه یم کوپوس زه باید له هغه سره خبرې وکړم همدا اوس یوه شېبه ښاغلی ابراهیم حسن بلاسه ټلیفون درته ورکوم البته مهرباني وکړئ ووایه پلاره زه یم زوی جانه ته چېرته یې ها ټول په انقره کې تا پسې ګرځې ته خو څه ماشوم نه یې که نه بیا هم یو سنګر کین پلاره د تل په څېر پلاره فکر کوم چې زه د خپلې خوښې ځای کې خاندان مېرمنې هیله کوم البته کوپوزه زویه ته ښه یې که نه زه له تا نه یوه هیله کوم پلاره ضرور ووایه یو څوک دی یوه ښځه نوم یې پیاده که په ما کوم څه وشول کوپوزه هیله کوم پلاره غوږ شئ که په ما کوم څه وشول او هغه اوس هم په ترکیه کې وه زه غواړم چې تاسې هغې ته یوه خبر وکړئ کوپوزه ته ښه یې زوی جانه ها زویه ته څنګه یې ابراهیمه زما زړه نور مه غورځه به راته ووایه زوی جانه زه دا خبره پرته له تا نه بل چا ته نشم کولی هیڅ چا ته نه هغې ته ووایئ چې ما ډېر زیات غوښتل چې هر څه بل ډول شي ما له هغې سره یو ښه راتلونکی غوښته ډګرواله زه چا ته خبر ورکړم زوی جانه زه باید یو څه وکړم زه باید یو څه وکړم که چېرته ما ستاسې کومه بې احترامي کړې وي هیله کوم حق مو راته وبښئ پلارجانه زویه او په دې پوه شئ چې زویه زما اتل خو تل پلار نه و یعنې تاسې لاسونه مو ښکلوم پلاره زویه کوپوزه پاشا صاحب پاشا صاحب صبر وکړئ تاسې نشئ پاسېدلی لرې شئ که نه پاشا صاحب زه باید یو څه وکړم زه باید یو چا ته خبر ورکړم باید جنرال کوتان ته زنګ ووهم هو زه باید یو څه وکړم پاشا صاحب صبر وکړئ پاشا صاحب پاشا صاحب تاسې ښه یې
نېغ ودرېږه. که حرکت وکړ بیا ولئ. تورانه وروره دا هم ستا لپاره. زمریانو زما زمریانو ملګرو ډاکټر ژوندی مراد باید رامنځر کوئ. پوه شوم جګړن صاحب. پوه شوم قومندان صاحب. جنرال صاحب جنرال صاحب لومړی بریدمنې داسې څوک راځي چلان نشته. خیرات خو دی بېرته راګرځه. بخښنه غواړم قومندان صاحب، د ډګروال کوپز روغتیايي حالت ښه ده. جنرال صاحب دا اتلان ډله هم ډاکټر پسې ده. ډېر شکر دی خدایه، ډېر شکر دی. ډېر ښه خبر، ډېر ښه خبر. دروازې او سلام پسې مه ګرځه. کوپز ښه دی؟ ښه ښه دی قومندان صاحب. یوه ونه کېږي چې فکر مې ډېر خراب دی. ډېر شکر دی. ته ماته یوه خوندوره قهوه راوړه چې د فکر کولو نه خلاص شم. هله نو بله وکړه. هله ډېر شکر. ډګروال صاحب تاسې ښه یئ؟ ښه یم زمری ښه یم. ډګروال صاحب دا تاسې څه کړي ها؟ په یوازې ځان مو دومره کسان نو منځه وړي بیا څه باور نه راځي ډګروال صاحب. ډاکټر ونیول شو. تر اوسه نه ډګروال صاحب. زوی راکړه. ډګروال صاحب ډګروال صاحب راځئ راځئ که چېرته ډاکټر مړ کېږي نو باید هر څوک مړه شي.
دلته راشه رزیله بده باسه بده باسه تاسو ښه په ښه وخت کې راغلی اتلانو ښه یم ډېر ښه یم څه وشول رزیله وډار شوې ها د ماشومانو قاتله خبرې وکړه وډار شوې ها ووایه پرېږده بس رزیله انسانه پرېږده وروره پرېږده بایرامه وروره پرېږده دې خواته راشه تېر شه پاڅېږه قومندان صاحب ته خو ښه یې که نه زه اوس هم ستاسې قومندان یم ها بوزوکه ته په دې ډاډمن یې کارلنګیش پاشا اوس هم ستاسې قومندان دی ډګروال صاحب همداسې دي هله زویه دې خوا وګوره راځه قهوه مې راوړه دوهانه ژوندی اوسې ما ته کوم بله مرشته جنرال صاحب نه ژوندی اوسې وتلی شي زما کس څه شو هغه ډوډۍ خوري جنرال صاحب ته د چا کس یې دوهانه زه د ډګروال صاحب ابراهیم کوپوس بخښنه غواړم جنرال صاحب زه د ډګروال سامي آراز کاس یم ته تېروتی یې له دندې ګوښه شوی یم جنرال صاحب زه هسې نه پوهېدم جنرال صاحب یعنې بخښنه غواړم جنرال صاحب زه هسې نه پوهېدم چې داسې به کېږي یعنې زه ډېره بخښنه غواړم جنرال صاحب که چېرته تا ته چا ویل چې د چا کس یې ورته ووایه چې زه د ډګروال کوپوس کس یم هله نه وځه امر پر ځای کېږي جنرال صاحب له دې ځای وروسته بیا د ځو ملګرو ستا دا کار ډېر د ستایلو دی ډګرواله یو ډګروال په داسې حالت کې چې په دولتي دنده کې دولت ورته هر ډول د ژوند اسانتیاوې برابرې کړي دي خو سربیره پرته هغه بیا هم څه کوي لرګي ماتوي او په یوازې ځان سره دلته ژوند کوي تر ټولو مهمه دا چې فکر کوي ډېر د طبیعت حالت ته په کتو سره فکر کوي
له ځان سره سوچونه کوي او د دې لپاره چې جنګ وکړي دلته سمه نښه ویشتل زده کوي. بام 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 بام. ډېر ښه ډېر ښه. البته چې داسې یو ښه سړی له مرګ نه ډارېږي، البته چې نه ډارېږي. مخ دې راواړوه که نه؟ زه غواړم چې د وژلو په وخت کې دې څېره وګورم ګرانه. له نږدې نه مې چې ولیدې پوه شوم ته په رښتیا یو وحشي ځناور یې تیمو. ته نو څوک یې ها؟ زه درته هېڅ توصیه نه کوم که غواړې یو ځل دې شاوخوا ته وګوره. ډګروال دویم لاسپوڅی تورن. لاسونه مو پورته کوي که غواړئ چې ژوندي پاتې شئ. داسې بې ځایه حرکتونه مه ترسره کوه. وسله دې وغورځوه وغورځوه. موږ له پولې نه دې خوا ته یو ملګرو مخکې له دې چې ستونزه پیدا شي باید لاړ شو.
نوری ها روش دا بریالی شو ډاکټر راتلونکي برخه خپل پیدا کېدونکی ماشوم یې له قاتل نه وساته یعنې له تا نه څوک راروان دي طالبانان ډېر زیات دي شمېر یې هم ډېر دی دا ډول کسان تل د اضافي او ټکی لري جګړه غواړم د لمسون له لارې فکر ګډوډ شي لومړی تاسې وروسته بیا هغه خاینه روژده وژنم دا خبره ټول په غور سره واورئ ډګروالا له دې ځای نه نشئ وتلی